دې کې به الولا والبرا کې د الله چې د چا سره ورانه وستاوه مسورانه او د الله چې د چا سره دوستانه وستاوه سره دوستانه او د نبی چې څوک دوست وستاوه سره دوستانه او د نبی چې څوک دشمن وستاوه سره دشمنی. دې باره کې به یو څو واقعات وي مدې لپاره چې زمونږ د ایمان تازه شي. کله چې د بدر غزا وه مصعب ابن عمر رضی الله عنه د دې یو ورور ابو عزیز ابن عمر نو کله چې فتح وشوله نو دا ابو عزیز ابن عمر دا د مصعب ابن عمر رضی الله عنه ورور او دا د کافرو سره راغلی او کافرو نو دا یو صحابي نیولی او په دې خېټه ناسو نو چې ګوري د ده ورور راغی مصعب ابن عمر نو د ابو عزیز ابن عمر ویل که خیر ورور مې راغی او دا به مې اوس خلاص کړي ځکه دا خو زما ورور دی. صحابي مشر مې دی چې ورور راغی مولا دې کې دا بل ورور راسملولی دی نو هغه هم خجالته شه. وایي دی مصعب ابن عمر ورته غږ وکړو چې وروره شدي یدیک علیه وروره کلک کلک یې وتړه فإن امه ذات متاع ځکه مور یې ډېره مالداره ده او ډېرې پیسې به درله درکړي کلک کلک یې وتړه. وایي دی ابو عزیز ابن عمر ورته غږ وکړو چې وروره ته خو زما ورور یې او ستا اوس زما باره کې دا دی. هغې ورته ویلې چې ته زما ورور نی وایي زما دا ورور ستا نه سوا دا بل دی دا زما ورور دی ته زما ورور نی. خیر دی که په مور او پلار کې شریک وي هغه بېله خبره ده خو لیکن زما ورور دغه دی ځکه زما د کلمې ورور دی او زما د نبی باندې ایمان راوړی زما ورور دغه دی زما ورور ته نه. نو داسې ایمان و د صحابو ابوبکر رضی الله عنه باره کې راغلی دی. وایي کله چې د بدر غزا وه عبدالرحمن بن ابي بکر چې دا د ابوبکر رضی الله عنه زوی و وایي دی خپل پلار ته ویلي چې پلاره دی له ایمان نه راوړی دی زوی چې پلاره وایي د بدر په دې میدان کې مې ولیدلې ښه مخې ته مې رالې ما یو ځل چې ګزار مې کوم به مې ویل چې سپین ږیری پلار مې خیر دی او پرېږدم ګزار مې نه کومه. وایي ابوبکر رضی الله عنه ته ویلې عبدالرحمنه قسم په الله که زما مخې له راغلی وې والله ما بردت سیفي الا فیک قسم په الله که خواته مې بل کافر ولاړ وې په هغې مې ګزار نه کوو په تا مې ګزار کوو که چېرته ته مې مخې له راغلی وې ما لیدلی وې. نو دې ته د الله دپاره ولا وایي د الله دپاره دوستانه او د الله دپاره دشمني چې په زوی باندې ګزار کوي خو لیکن په بل کافر یې نه کوي. عاص چې دا د عمر رضی الله عنه ماما و دې باره کې راغلی وایي د بدر په میدان کې وایي عمر رضی الله عنه د عاص پسې ډېر زور وکړو کش یې پسې وکړو وایي اخر یې دا خپل ماما ګیر کړ او په توره باندې ولا دا سر و لاندې دا توره یې لاندې ورسوله دوه ټوکړې کړ. وایي ویلې چې الله موږ ته په قرآن کې ویلي دي چې خپلوان کافران اولني مړه کوي. وایي زما ماما چې د کفر په سب کې ولاړې وایي دقه به انجامي او په دې پسې اولنی زور ده وکړ. نو دې ته الولا والبرا ویلی کېږي. ابو سفیان باره کې راغلي دي وایي دا د فتح د مکې نه چې دا سوله لږه اوږده کړي وایي دې باره کې را روانو د مذاکراتو د خبرو دپاره مدینې ته راغی. غټ دشمنو د اسلام اول کې بې وروسته د ایمان راوړی دی. دا د نبي سلم سخرم و د ده لور چې وه ام حبیبه رضی الله عنها دا نبي سلم په نکاح کې وه دا د نبي سلم سخرم و. وایي کله چې د مدینې ته راغی او بیا د خپلې لور کوټې ته راغی وایي کله چې رانوته وایي دا د نبي سلم په دې بشتره باندې کېناسته. وایي دې لور یې ورته ویل چې پلاره ته پاڅه چې پاڅېده وایي بشتره یې ترې ټوله کړه. وایي د ابو سفیان ورته ویل چې لورې دا بشتره زما لایق نه وه او که بله رالې څه مسله وه چې تا مانه دا بشتره ټوله کړه. وایي نه پلاره وایي دا څه و وایي ګوره دغه بشتره د عزتمن سړي وه هغه د محمد صلی الله علیه وسلم بشتره و ته یو کافر یې زه نه غواړم چې کافر انسان د نبي سلم په بشتره باندې کښېني. نو دې ته الولا والبرا ویلی کېږي. داسې ډېر واقعات دي دې باره کې